السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دې هیله چې ټول لا روغ جوړ او صحت په جامو کې پټ اوسئ. زه یم ستاسو ورور دلغه کریمې. نن په یو نوي ویډیو کې ستاسو درانه حضور ته حاضر یم. دوستانو په نننۍ ویډیو کې زه تاسو ته دغه ډول اپلیکیشن معرفي کوم چې په اونۍ کې تاسو ته $3 درکوي. یعنی په وړیا ډول سره تاسو $1 درکوي او تاسو په دې $1 باندې کولی شئ چې ټریډ وکړئ. او چې کله دغه ټریډ چې تاسو ګټه وکړئ نو بیا تاسو کولی شئ چې خپل هر یو والټ ټرست والټ بینانس کرپټو همدارنګه چې هر یو والټ ستاسو وي هغې ته تاسو ترانسفر کولی شئ. نو دوستانو دا چې څنګه کیږي زه تاسو ته مکمله طریقه ښیم. دې څخه مخکې چې زه په ویډیو باندې شروع کړم که چیرې تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یا مو چینل نه وي سبسکرایب کړی زموږ چینل سره همدا اوس سبسکرایب کړئ. دا ویډیو درسره لایک کړئ مخکې شیر کړئ تر څو نور دوستان مو ترې برخمن شي. نو دوستانو زه راځم په ویډیو باندې شروع کوم. د کوم اپلیکیشن چې دی دوستانو د دې اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په لاندې ډسکرپشن کې اچولی. تاسو د هغې څخه کولی شئ چې دغه اپلیکیشن ترلاسه کړئ. کله چې دوستانو تاسو د ویډیو لاندې ډسکرپشن باندې کلیک وکړئ تاسو ته به دغه ډول صفحه راخلاصه شي. کله چې دا ډول صفحه تاسو ته راخلاصه شي دوستانو تاسو به له هېڅ سره غرض نه کوئ. تاسو به ډایرکټ راشئ دا وګورئ ساین اپ باندې به کلیک وکړئ. کله چې ساین اپ باندې کلیک وکړو دوستانو د هغې څخه وروسته به تاسو لږ ورته انتظار وباسئ. دوستان تاسو به دلته هم له هېڅ سره غرض نه کوئ. تاسو به ډایرکټ راشئ دلته وګورئ ډاونلوډ. تاسو به راشئ ډایرکټ ډاونلوډ باندې به کلیک وکړئ. نو دوستان تاسو کله په ډاونلوډ باندې کلیک وکړو تاسو به همغه صفحې ته یو څو منټه انتظار وباسئ. دغه صفحه به پورته کړئ. د هغې څخه وروسته تاسو لیکلی چې د پلی سټور څخه غواړئ ډاونلوډ کړئ. د ګوګل څخه تاسو پلی سټور انتخاب کړئ دا به له پلی سټور څخه ډاونلوډ شي. ما له مخکې نه ډاونلوډ کړی دی نو د هغې له خطره نو ډایرکټ سره ماته دغه ډول صفحه راخلاصه شوه. دوستانو زه راځم دلته کله تاسو اپلیکیشن انسټال کو نو راشئ دلته په ساین اپ باندې به کلیک وکړئ. ګورئ دوستانو کله چې ساین اپ باندې کلیک وکړ د هغې څخه وروسته دوستانو دلته ته کولی شئ چې دا په د موبایل په نمبر باندې هم ځان پکې راجستر کړي. همدارنګه په ایمیل باندې هم کولی شئ. نو زه راځم دوستانو زه غواړم په ایمیل باندې ځان راجستر کړم. دوستانو کله مې چې ایمیل ورته ورکړو د هغې څخه وروسته موږ کولی شو د اتو عددو څخه نیولې تر 10 عددو پورې دې ته موږ پاسورډ ورکړو چې هغې کې دوستانو باید یو توری پکې لوی وي یو توری پکې کوچنی وي همدارنګه عددونه پکې وي او همدارنګه یو څو علامې ورکې واوسېږي. زه راځم یو کوډ ورته ورکوم. نو دوستانو دې څخه وروسته تاسو نه دلته ریفرل کوډ غواړي چې ریفرل کوډ تاسو باید دلته ورکړئ. د موبایل په سکرین باندې تاسو دغه د ریفرل کوډ چې کوم دی دا تاسو ته ښکاري او همدارنګه دلته د ویډیو په لاندې ډسکرپشن کې هم دغه د ریفرل کوډ پروت دی. نو تاسو کولی شئ دغه ریفرل کوډ راواخلئ ملګرو ته. کله چې ریفرل ورته راواغېست دوستانو د هغې څخه وروسته به تاسو ډایرکټ سره راشئ په ساین اپ باندې به کلیک وکړئ. کله چې ساین اپ باندې کلیک وکړو ملګرو نو دوستانو هغې څخه وروسته به تاسو دغه ډول کیپچا راشي. کله چې کیپچا راشي دلته تاسو پورته دلته وګورئ د رقم کیپچاګانې تاسو دوستانو درکړي. دلته پورته وګورئ تاسو په دغه ډول سره چې لومړی هغه 3 کرښې والا دي هغه به اولینی انتخاب کړي. دا به ورته دویم انتخاب کړي او دا به ورته دریم انتخاب کړي. د هغې څخه وروسته به په اوکې باندې کلیک وکړي. دغه دوستانو زما ویریفیکیشن مکمل سره کمپلیټ شو. زه راځم دلته د ما د کوم ایمیل چې دې ته ورکړ دغه ایمیل ته زما کوډ راځي. دا وګورئ دوستانو دلته ما ته کوډ راغلی دی. زه راځم دغه کوم کوډ چې دی دغه کوډ غواړم کاپي کړم. کله چې دا کوډ کاپي کړل دوستانو زه راځم ډایرکټ سره دلته پیسټ کوم. دغه دی دوستانو چې کله پیسټ شو د هغې څخه وروسته به دا لاګین مکمل ډول سره ترسره شي. ښه نو دوستانو دغه د زموږ اکاونټ په مکمل ډول سره جوړ شو. دا چې دې څخه موږ دغه کوم ډالر چې دا په څه ډول سره اخیستلی شو څه ډول ترلاسه کولی شو. دوستان تاسو به دلته راشئ په دغه پورتنۍ علامه ګورئ په دغې باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې دې باندې کلیک وکړو دوستان تاسو به له هېڅ سره غرض نه کوئ. تاسو به ډایرکټ سره دلته راشئ. تاسو به دلته په ریوارډ هب باندې به کلیک وکړئ دوستانو. ګورئ دلته کله چې دې باندې کلیک وکړو دوستانو لږ شیبه به ورته انتظار وباسئ. نو دوستانو دې کې تاسو ته روزانه یو چیک ان دی کولی شئ. نو روزانه تاسو ته ریوارډ درکوي کوم چې په اونۍ کې $3 تاسو ته برابروي دوستانو. دا چې څنګه کېږي دوستانو تاسو به راشئ دلته په دغه چیک ان باندې به کلیک وکړئ دوستانو. د هغې څخه وروسته به تاسو دلته راشئ دوستانو. کله چې چیک ان باندې کلیک وکړ دا ځینې وخت دا چیک ان چې دا خپله کله تاسو د
اپلیکیشن ته راننوځئ دا چیک ان په اتوماتیک ډول سره ترسره کیږي. خو دوستانو کې یوه بله خبره غواړم تاسو ته ووایم چې دا تاسو ته کوینز درکوي، مګر کله چې دا ګفټ ګوري دوستان دا 3 ګفټ تاسو درکړي په دې کې دوستانو تاسو ته ډالر درکوي یا $1 یا $1.5 دوستان په دغه شکل سره تاسو ته ډالر درکوي. نو دا ځینې وخت وروسته او شاته وي، نو دې سره به تاسو سبا مثلا ما نن ورځ خلاص که سبا زه راځم ماته دغه ګفټ چې راخلاصوم ماته به کیا $1 یا $1.5 ماته راکوي دوستانو. د دې څخه وروسته دوستان تاسو به ډایرکټ په ډایرکټ سره راشي، نو دې باندې تاسو به ټریډ څنګه کوئ چې موږ وایو تاسو وایي چې موږ په دې کې ټریډ وکړو. نو تاسو به دلته راشئ دغه ګورئ په ټریډ اپشن باندې به کلیک وکړئ. کله چې ټریډ اپشن انتخاب کړئ دوستان تاسو ته اوس پوښتنه کوي چې تاسو غواړئ چې په فیوچرز کې ټریډ وکړئ سپاټ کې ټریډ وکړئ. خو زه ورته وایم نه راځه زه په فیوچرز کې ټریډ کوم. دوستانو که چا په بینانس کې کرپټو کا دغه فارکس کې ټریډ کړی اوسېږي نو په دې کې هم کولی شي چې ټریډ وکړي. دوستانو د دې طریقه ډېره سمپل او ډېره ایزي ده، لکه څنګه چې بینانس کې تاسو ټریډ کوئ. تاسو به راشئ مثال دلته ورته ایکس انتخاب کړئ چې دونه ایکس کې غواړم ټریډ وکړم، او همدارنګه تاسو به دلته راشئ کرنسي ورته انتخاب کړئ. کله چې کرنسي ورته انتخاب کړه زه راځم کرنسي ورته انتخابوم دوستانو. کله چې کرنسي ورته انتخاب کړه په دې کې راځم ایسولیټډ کې راځم ایسولیټډ اکراس او ایسولیټډ تیار انتخاب د ملګرو. دلته زه راځم چې ټول غواړم څومره غواړم زه په دې کې ټریډ وهم لانګ او شارټ دی دوستانو. دلته تاسو ته چې د کرنسي جګه روانه ده که ټیټه روانه ده، اوس فعلا د کرنسي په ټیټېدو کې روانه ده. نو دوستانو تاسو په دې باندې کولی شئ چې کله تاسو دې کې دغه ګټه وکړئ تاسو کولی شئ خپل هر یو والټ ته ولېږئ. نو دوستانو دا چې کله موږ دې کې ګټه وکړو د دې څخه څنګه دغه ویډرا کولی وشو نو په دې باندې زه تاسو ته بله ویډیو جوړوم دوستانو. تر بلې ویډیو پر دوستانو تاسو په تمه دې اوسېږئ او انشاءالله چې ډېر ژر به تاسو ته د دې ویډیو جوړه کړم چې موږ دې څخه څنګه کولی شو چې منی چې نه ترانسفر کړو یا پیسې چې نه ترانسفر کړو. نو دا وه د نن زموږ د نن ورځې ویډیو دوستانو. هیله لرم چې ویډیو مو خوښ شوي اوسېږي. که چېرته تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یا مو چینل نوي سبسکرایب کړئ زموږ چینل سره همدا سبسکرایب کړئ، دا ویډیو د سره لایک کړئ، مخکې شیر کړئ تر څو نور ملګري دوستان مو چې نه برخمن شي.